صبر وکړه. نمسته. وعلیکم السلام. ذبیح الله کور کې دی؟ سار نه کور کې نشته. ښه، چې راغی ورته راجا در پسې راغلی او بیا ما ته سوال جواب راکړه. صحیح ده؟ صحیح ده. نه پوهېږم چې دا ذبیح الله ولې ما نه پټېږي، چې هر وخت راشم وایي نشته کور کې. Ondgalada vode gambadige nukutilia kasade ni kapatata guse. نمسته ذبیح الله. السلام علیکم. خدای چې فارغه شوې زه خو دې په انتظار مړ کړم. دا نن چې زه راته په انتظار وم او رښتیا پرون هم درغلی وم، یو هلک راووتو، هغې ویل دا کور کې نشته دی، او رښتیا ته ما نه ولې پټېږي چې هر کله راشم وایي نشته دی. څه روټۍ خو درنه نه خورم. زما دوسته خبره د پټېدو نه ده او نه د روټۍ ده، خو قصه داسې ده چې په ما باندې ډېر زیات بوج دی او ډېر قرضدار یم. نو زه یم هسې نه تا سره په خپله حجره کې ناست یم او قرضدار راپسې راننوځي او په خپله حجره کې مې ستا په مخ کې بې عزته کړي. نو په دې خاطر ګینې تا له خو زه راځم که نه. ښه دا خبره ده، هېڅ خبره نشته، ته خو زما دوست یې او دا پیسې واله، ټول قرضونه به دې ختم کړي او چې بیا هم در سره کمې شوې نور یې در کوم. دا پیسې اوس زما شوې؟ او په دې باندې ټول ضرورتونه ختم که، کمې شوې بیا هم درته در کوم. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. بیا میلاویږو. ذبیح الله اوس خو به رانه نه پټېږي که نه؟ اوس خو دې ټول مشکلاتونه هم ختم شول. نه ولې به پټېږم وروره، او تا خو زما د دې دنیا بوج ختم که. اوس زه غواړم چې ستا د هغې دنیا بوج ختم کړم، یعنې ته مسلمان شه. دا خبره که ما ته بل چا کړې وې نو پته نه لګي چې ما به ورسره څه کړی وې، خو ته مې ملګری. ښه ځه صحیح ده، زه به مسلمان شم، خو زما یو شرط دی. څه شرط؟ زه تا نه 4 سوالونه کوم ستاسو په اسلام کې، که چېرته دې صحیح جواب راکړو نو زه بیا مسلمانېږم. سمه ده، وایه شرطونه دي. یولنی شرط، په قرآن کې هر څه شته خو یو شی پکې نشته، هغه څه شی دی؟ دویم شرط، په جنت کې هر څه شته خو یو شی پکې نشته، هغه څه شی دی؟ دریم شرط، په ځمکه کې هر څه شته خو یو شی پکې نشته، هغه څه شی دی؟ څلورم شرط، په انسان کې هر څه شته خو یو شی پکې نشته، هغه څه شی دی؟ د دغې ماله جوابونه راکړه. ښه، په قرآن کې هر څه شته خو دروغ پکې نشته، په جنت کې هر څه شته خو مرګ پکې نشته، او په ځمکه کې هر څه شته خو تکبر پکې نشته، او په انسان کې هر څه شته خو د بل چا احسان منل پکې نشته. که هر څومره ورسره ښه وکړي که نه نو ستا احسان نه مني. دا ستا د سوالونو جوابونه شو. آفرین، اوس مې ومنلې، او زه چې زه جومات ته زه مسلمانېږم. د مسلمان ملګرتیا په اخلاص وه نو هندو مسلمان شو. که ستاسو په هر کار کې اخلاص او صداقت وي تل به کامیاب یاست.